ستاسو په مخ کې ما د قرآن پاک یو آیت ذکر کړي. الله رب العزت په سوره شورا کې فرمایي وما اصابکم من مصیبه فبما کسبت ایدیکم ويعفو عن كثير. وای په کوم مصیبت چې تاسو ته در رسیږي، د کوم تکلیف سره چې تاسو مخامخ کیږئ، فبما کسبت ایدیکم، دا ستاسو د لاسو هغه ګناه د هغه کمایي ده چې کوم ګناه تاسو کوئ، د هغه ګناه په وجه باندې چې دغه مصیبت تاسو ته مخامخ کیږي. او الله رب العزت چې دی هغه ډېرې ګناوې معافوي. او دا کومه تکلیفو سره چې څوک مخامخ سي، دا د خپل لاسو کمایي ده، د خپل ګناه ده چې د هغه ګناه په وجه باندې د پریشانیانو د مصیبتو سره مخامخ. او بیا د دنیا یو قانون هم دی چې د هر عمل رد عمل وي. یو عمل چې وکړي د هغه رد عمل په مقابله کې بل عمل خامخا راځي. یعنی د نیک عمل چې دی رد عمل چې وي هغه نیک وي، د نیک عمل ښه اثرات وي، او د بد عمل بد اثرات وي. یعنی که سړی نیک عمل کوي نو هغه ته انجام چې دی نتیجه چې د الله به شر باسي، او څوک چې بد عمل کوي دا هغه انجام نتیجه به هغه به خراب راوځي. دا نشي کېدلی چې یو سړی نیک عمل وکړي او اثر غلط راوځي، بد راوځي، یا یو سړی بد عمل وکړي او دا هغه اثر چې دی هغه شر راوځي. دا د دنیا د قانون خلاف دی. دا نشي کېدی چې ته بالایا ډبرې ورغورځې او د هغې خوا دې ګلان راوورېږي. دا نشي کېدی، د دنیا د قانون خلاف دی. الله خو کولی شي، خو الله د دنیا د قانون مطابق چې دی الله دغه ژوند چلوي. نو د نیک عمل چې دی نیک اثرات وي، او د بد عمل چې دی دغه بد اثرات وي. یو سړی چې ګناه وکړي بیا هغه ستا د اختیاره بیا کیسه وځي. دغه یو اسانه مثال دا دی، یو سړی چې خولې ته ګوله واچوي، د ډوډۍ لقمه خولې ته واچوي، نو تر دې ټیمه پورې خو د دې اختیار دی چې نه دا اچولې. کوم ټیم چې لقمه خولې ته ولاړه، دننه ستوني ته ولاړه، د هغه بعد بیا ستا د اختیاره کیسه ووتله. بیا که ته دا وغواړې چې زما دغه لقمه چې د هغه د زر هضم شي، د هغه څه دا فایده وشي، زما په نستې په دې باندې نه در کېږي، ما ته دا تکلیف نه پیښېږي، دا بیا ستا د اختیاره ووتله. دا اختیار چې دی بیا د الله پاک اختیار دی. هغه الله چې زر هضمه کوي، نه هضمه کوي، د دې ګولې سره تا د تکلیف در پیښوي، د دې ګولې سره تا ته صحت در کوي، دا بیا د الله رب العزت قدرت دی. ستا اختیار چې دی هغه ولاړی بس. نو دا چې ګناه چې ده، د ګناه تر کولو مخکې ستا اختیار دی چې ته د ګناه څخه ځان بچاو کې، دا ستا په اختیار کې دی. او که چیرې تا ګناه وکړه، اوس د هغه ګناه اثر چې دی هغه ستا د اختیار ووت، بیا به ضرور هغه ګناه خپل اثر چې دی هغه به ښکاروي. اوس ګناه څه ته وایي؟ ګناه د الله رب العزت نافرمانی کول او د نبی علیه السلام د سنت طریقې خلاف ژوند تېرول، دې ته ګناه ویل کېږي. او د دنیا د ګناه دوه قسمه دي، یو چې دی ترک مأمور ورته وایي، او یو دی فعل محظور. ترک مأمور دې ته وایي چې الله د یو شي تا ته حکم کړی دی، ته هغه نه کوې. ګوره الله رب العزت موږ ته څومره ډېر ځایو کې په قرآن کې الله فرمایي چې تاسو لمونځ کوئ، دا د یو عمل الله حکم کړی دی، امر یې کړی دی، دا هغه امر ته نه کوې، لمونځ نه کوې، نو دا ګناه ده. د الله د امر نه منې دا یو ګناه ده. الله موږ ته حکم کړی تاسو حج کوئ، موږ حج نه کوو، دا د الله د حکم نافرمانی ده. د الله امر کړی دی ته هغه پرېږدې نه کوې، دا ګناه ده. او یو الله رب العزت وایي زکات ورکوه، خو موږ زکات نه ورکوو. د یو امر د کولو حکم الله کړی دی، هغه موږ نه کوو، دا ګناه ده. یو بیا داسې ګناه ده چې هغه فعل محظور، د یو شي څخه الله موږ منع کړي یو چې دا کار مه کوه، هغه کار موږ کوو، دا د الله نافرمانی ده. ګوره الله رب العزت دا حکم دی چې غیر محرم زنانو ته مه ګوره، منع کړی هغه موږ ګورو، دا د الله نافرمانی ده. او دغسې چې دی شراب مه څښه، دا د الله یو حکم دی، د یو شي څخه موږ منع کړي یو، موږ شراب شو، دا د الله د حکم نافرمانی ده، د الله دا ګناه ده. او رشوت مه خوره، موږ رشوت خورو، د یو شي څخه منع کړي هغه موږ کوو، دې ته فعل محظور ویل کېږي چې د یو شي څخه الله رب العزت موږ منع کړي بیا هغه شی موږ کوو، دا د الله نافرمانی ده. دغسې سود مه کوه، الله رب العزت منع کړی ده، د دې فعل څخه موږ منع کړي یو، لیکن موږ په هغه باندې عمل کوو، سود کوو، په سود باندې پیسې ورکوو،
او دا ټول کیسې کوو دا د الله د حکم نافرمانی ده او ګناه ده. د اوس په دنیا کې د دې د ګناه چې کم اثرات دي کم نقصان دی څو سوه نقصان علماء لیکلي څو سوه مجلس مختصر دی یو څو نقصان درشایم چې په دنیا کې یو سړی چې ګناه کوي نو د دې ګناه په دنیا کې د څه نقصان ملاوي څه تاوان دي د دې ګناه یو سړی چې ګناه کوي د هغه ګناه د څه تکلیف دي څه مصیبت څه پریشانی ورته پیښیږي نو د هغه علماء ډیر زیات نقصانونه لیکلي دي. یو نقصان یې دا دی چې د دغه سړی زړه چې دی هغه فاسد سي د په زړه کې الله فساد راولي. کم سړی چې ګناه کوي د دنیا تاوان یې دا دی چې د دغه سړی په زړه کې به فساد راشي او بل به په زړه کې تور شپه جوړ شي زړه به تاریک سي بالکل تک تور بسي تاریکی به پکې جوړ شي دا د ګناه نقصان دی. لکه حدیث کې نبی علیہ السلام فرمایي ان المؤمن اذا اذنب ذنبا مؤمن چې کله ګناه وکي نکت فی قلبه نقطه سوداء د پزړه کې الله رب العزت یو تور ټکی ولګي یو نقطه ولګي تور نقطه بیا چې بل ګناه وکي بیا بل نقطه ولګي بل ګناه وکي بل نقطه ولګي دا چې د ګناه مسلسل کوي هغه نقطې هم د پزړه باندې لګي اخر وای د زړه دا چې تک تور سي چې بیا د نیک خبره چې دا بده باندې اثر نه کوي د بزرګانو خبرې په د باندې اثر نه کوي د علماو مجلسونو په د باندې بوج سي بیا ولې خزړه د تک تور لکه ختم الله على قلوبهم الله په زړه باندې مور ولګي بیا د نیک مجلسونه بیا د نیکی خبرې بیا د علماو مجلسونه تقریرونه دا په د باندې بوج سي دا په د باندې بیا اثر نه کوي ولې خزړه تک تور او بیا که چې دا سړی توبه وکي د ګناه څخه توبه وکي هغه زړه الله برته صفا کوي داغه د لپاره علاج هم را شولې دي چې تاسو برته توبه کوئ د ګناه بعد نو الله بس دې زړه صفا کوي. یو خدا نقصان دی چې زړه کې فساد راځي او دویم چې دی په زړه کې تور تاریکی راځي زړه تک تور شي دا نقصان دی. او دویم نقصان دا دی چې د نیک اعمالو کوم سړی چې ګناه کوي د نیک اعمالو توفیق د الله واخلي نیک اعمالو ته زړه نه غواړي لمونځ کولو ته زړه نه غواړي د قران تلاوت ته زړه نه غواړي د الله ذکر ته زړه نه غواړي درود شریف ته زړه نه غواړي ولې هغه د نیک اعمالو توفیق چې دی الله یې واخلي دغه ګناه په وجه سره د ګناه د بد اثر په وجه باندې د دسه د نیکی چې دی الله پاک توفیق واخلي. دعا نشي غوښتلای موږ ورته وګورځنن سبا موږ خلکو ته ګورو لاس پورته کې برته په مخ باندې راتیر کی تدیم نه خبر چې ما سو ویل دا زموږ دعا ده داغه وجه دا ده چې د نیکی توفیق چې دی الله اخستلې دي د ورځې موږ سلوار درود شریف نو ویلای بعضی خلک ست الله پاک توفیق ورکړي زر واره د ورځې درود شریف وایسته استغفار وای د الله کلام وای سو سپاره د ورځې تلاوت کوي ست د الله نیک بندگان ستا لیکن کم سړی چې په ګناه کې مبتلا دی هغه سړی چې دی هغه ته د نیکی توفیق نشته هغه سلوارم درود شریف نشي ویلای دغه موقع نشته غریب زندگی داسې مصروفه سي چې دغه د نیکی طرف ته رجحان ګرځنی د قران تلاوت قران راواخلی برته بوج سي باندې برته تکلیف ورپېښ او دغه سه دعا غواړي الانکه د مخلوق په مخ کې په ګنټو ګنټو شکوي کوي زما دا کار راو کزما دا کار وکزما دا کار وک په ګنټو ګنټو لګیای لیکن د الله په مخ کې خپل دغه مدعا چې کوم د خپل چې کوم یو ارزو ده الله ته یو منټم نسبه شولې ولې هغه د نیکی توفیق چې د ساختل سوی هغه توفیق الله زین پورته کوي نو په دا وجه باندې چې د نیکی توفیق الله پاک زنه. دریم نقصان دا دی د دنیا کې کم سړی چې ګناه کوي د هغه نقصان دا دی چې الله پاک د علم څخه محروم کی علم څخه الله محروم کی علم دا مطلب چې سبق وای نیز دکیږي ډیر کوشش وکي یاد کی چې د دروازې وځي برته ویرس ماشام یاد سر جن ویرس الانکه زموږ بشران تر سیو د امام بخاری رحمۃ اللہ په باره کې راځي په یو مجلس کې سل حدیثونه واوریدل هغه سل سره په مجلس کې برته په هغه انداز باندې سناوم کړو ته ویم ویل دته حافظه ویل کیږي. امام شافعی رحمۃ اللہ په باره کې راځي وای د چې بکم ټیم کتاب کته په یو خو به لاس کښیردوي ایو صفه باندې به لاس کښیردوي دا بل خو به کتله چا ورته چې حضرت لاس دی ولې شي دی وای زه داسې په ترتیب باندې دا شان یادوم زوم داسې نه چې دا خو یادوم په اخو مم نظر ولګیږي هغه خو هم یاد یو ورشي به وخت یاد بسور دا دغه خلکو په علم کې دومره زیات برکت نو د علم سوې خدای پاک هغه سړی محروم کی شان نه ورته یادیش او بل دا دی چې دا په عمر کې الله به برکتی ورواچي عمر به برکت شي. عمر څه مطلب دوه قسم علما بیان کړی دي یو دا چې د عمر باندې الله ور کم کی
شپږ کاله به 50 کاله بس یو خدا دی یو مطلب دا دی بل مطلب دا دی چې د چې کوم د عافیت زندگی ده د صحت زندگی ده هغه د صحت زندگی به الله په بیمارانو کې مبتلا کی اند سلويش او یا کال عمر به سلويش کال بعد به الله پاک په شوګر او بلډ پريشر او د ګوډو درد سو د سترګو بینایی ختم شو او د ملا درد سو په دغه مصیبتو به الله اخته کې په داسې بیماریانو دام د عمر به برکتی ده د صحت دا یو برکت دی نو په بیمارانو کې مبتلا کېدل دا به برکتی ده چې مختلفو بیمارانو سره مبتلا شي یو خدای تاسو به وایي چې خدای الله ولیان بزرگان غټ دا په بیمارانو کې مبتلا دي د ګردو بزرگانو شوګر دي د هغه چې دی د هغه بیا بل نظام دی هغه الله پاک درجه پورته کوي په د بیمارانو باندې نو دا به وی چې الله به عمر کې به برکتی ورواچي او بل چې دی الله پاک به پر رزق کې تنګي راولي رزق به ورتنګ کې الله پاک ډیر پیسې ور سره یو خغه کارونه منسله برابر شي او بل نقصان یې دادی چې کم سړی ګناه کوي د ګناه نقصان دادی په دنیا کې چې دی به د الله رب العزت د نگاه څخه او غټ نقصان یې دادی چې د نبی علی السلام د لعنت مستحق جوړ سړی نبی علی السلام بعضی داسې ګناه وی دي چې کم سړی دا ګناه کوي نبی علی السلام په هغه باندې لعنت ویل دي لعن الله الناظر والمنظور الیه نبی علی السلام وای کم سړی چې بد نظری کوي او کوم زنانه چې ځان شایسته کوي چې ما ته خلک وګوري په دغه دوارو نبی علی السلام لعنت ویل او کوم زنانه چې د سړی رقم شو کوي وشتان د زنان لپاره غټ وشتان په کار دا کوشنی کوي د سړو سره ځان مشابهت اختیاري او سړی چې دی هغه د زنانو سره ځان دخ کوي د زنانو رقم سرخي لګي دا هغه رقم نور چې زنانو کم فعلونه هغه کوي دغه چې په دې باندې نبی رسول الله لعنت ویلې او دغه سود والا چې په هغه باندې لعنت ویل سوی دي نو کم سړی چې ګناه کوي هغه د نبی علی السلام په لعنت کې رااله د نبی علی السلام په هغه باندې لعنت وایي څومره غټ نقصان دی په چا چې نبی علی السلام لعنت وایي څومره خساره سره مخامخ او بل نقصان یې دادی چې د نبی علی السلام او د فرشتو د دعا څخه دا سړی الله محروم کړي نبی علی السلام چې د امت لپاره کمی دعاګانې غوښتي دي کم سړی چې ګناه کوي هغه د دې ګناه د دې دعا او الله پاک چې دی هغه محروم کړي فرشتو چې کمی دعاوي غوښتي دي ته هغه دعا او الله رب العزت چې دی بیا د محروم کړي دا څومره د نقصان خبره ده چې سړی د نبی علی السلام د دعا څخه محروم شي او د فرشتو د دعا څخه محروم شي او د نیکو خلکو دعاګانو څخه محروم شي دا د ګناه په وجه باندې دا نقصان پیښ شي د دنیا او بل نقصان دا دی چې نعمت چې د کم نعمت چې تاسو الله درکړی دی هغه نعمت الله در ساخلی د ګناه په وجه باندې دا نعمت الله در ساخلی زوال نعمت چې ورته وایي لکه الله چې څنګه نعمت درکولو کې الله پاک قدرت لري دا چې د نعمت اخستلو کې الله پاک قدرت لري الله خپل قدرت دی الله اشکارای درته لکه هغه مشهور دي چې یو مال او علم او عزت دا درې ملګری وسره مال علم عزت دا ملګری بیا چې و جدا کېدل نو بیا د یو بل سبشتنه وکړه چې یو بل ته ایډریس ورشوي بیا کوم برته ملاقات کوي نو بیا په کوم ځای کې سره ملاویږي نغمال ورتول زه چې د چا سورک سم په بازار کې د ما ګوري دکان دی راو باسي کاروبار دی شروع کی بس زه په بازار کې خپل ورته ملاویږم زما ایډریس دغه دی بازار زما ایډریس او علم ورتول چې زما ایډریس په مدرسو کې دی کم سړی چې د چا چې زه ورک سم نو مدرسې ته درا چې زه برته ملاویږم عزت چې هغه خاموش ناس دا نور دوه ورتول چې ته ولې خاموشه وای دا ورتول تاسو خپل ایډریس راوښوي زما ایډریس نشته زه چې یو ور د چا سولاړم عزت چې یو ور ولاړی زه بیا برته واپس نه راځم نو یو ور چې د عزت نعمت چې دی دا چې الله درکړی دی دا قدر سولاړی عزت بیا برته نه راځي او بل نعمت چې زایل شي څنګه زایل کیږي دا هغه یو مثال دا دی یو په د پنجاب کې یو جاگیردار او ډیر مزک الله ور کړیو مزک دومره مزک ور کړیو چې د ریل ګاډي 3 سټیشن یعنی اوس لکه د مثال زموږ کولپور دی دغه بعد بیا بل سټیشن د پنجاب سټیشنانم ډیر لري سره 3 سټیشن د پمزکه کې راتلو یعنی ټرین به دومره سفر وکي چې 3 سټیشن به ختم شي بیا د دمزکه ختمېدله بیا مزکم د پنجاب مزکه چې دومره د زموږ د مسجد د احاطې مطابق وچ مزکه نسته خالي ځای نسته ګرد غنم دی ورزي دی وداشان دومره پیسې الله ور کړي دومره مزکه الله ور کړي نو وای د یو ورځ په یو چوک باندې ولاړو یعنی الله چې نعمت اخلي بیا داسې اخلي چې ور کيم الله تعالی نه دي اخستلم الله تعالی نه دي وای دغه سړی وای بل ملګری ورته چې یار نن زما لاس ډیر تنگ دی ډیر پریشان یم دا گزاره به څنګه کوم وای دا ته پرېږ دستا خبري زه بیا په دې اریانم چې دا پیسې به څنګه خورم دومره پیسې الله را کړی نو خو درې سټیشن د پمزکه کیو دا د تکبر خبره وکړه او جب یې وکي وای زما دومره پیسې دي چې زما سلويش نسل نس ختمولای
وای الله رب العزت دغه تکبر نه سو خوش وای په د باندې داسې بیماری راوستله په شپږ میاشتې کې دننه را سړی مړ شو چې مړ شو یو زوی پاتې شو د 1200 کالو هغه 1200 کالو بچی چې دی هغه د پلار جایداد ور پاتې شو دنیا پیسې دي او داسې الګ ځوان چې بیا د پیسو والا د دې بیا بد ملګری ډیر زر پیدا شي عیاش ملګری ډیر پیدا شي یاره موقع ده پلار یې مړ شو پیسې ډېرې دي راسه تعلق سره جوړ بټ ډوډۍ ورته وایي چې تعلق سره جوړ کې الګ په دې کیلو باندې اخته کې اوس ورته چې راځه ولاړ شو په عیاشي په دغه اخته کې د شپې کلبانو ته به وایي هر شپه د دې سړي شوق پیدا شو مختلفه زنانې به راتلې ورته مختلفه پلکاو پیسې به خرڅولې اخر په دې دنیا په دې دغه کې خوند نه وکړي بار ملکو ته ولاړی بار ملکو کې عیاشان شروع کړي بیا چې پیسې ختم شوې بیا به رالی ځکه بیا خرڅ کړه بیا به ولاړی تر دې پورې چې دوه پیسې ګرځي جوړاړي د سړي او اخر په د فحاشي چې کم سړی کې د زنا او چې مبتلا وي هغه سره ډیر خطرناک بیماریان سره الله پاک مخامخ وای داسې بیماریانو کې مبتلا شو اخر وای خپل کورم پسې خرڅ کړي کور چې خرڅ کړي اخر وای دومره غریب شو چې په هغه چوک باندې په کم چوک چې د پلار داوا کړي چې زما دومره مال دی چې زه نه پوهېږم چې څنګه خرڅ کم په دې باندې حیران یم او زما څلوېښت نسله به دا خوري وای هغه په هغه چوک باندې د زوی بیا خیرات غوښت په معمولی وخت کې په لږ وخت کې د زوی څلوېښت نسله خو څه کوي هغه بچی ته داسې پیدا شوی هغه وای په هغه چوک باندې بیا وای خیرات ټولوي فقر ټولوي دا الله چې نعمت درکوي بیا داسې درڅخه اخلم او دویمه خبره دا ده کوم سړی چې ګناه کوي هغه دا سوچ نه کوي یو سړی زنا کوي الله دې زموږ د ټولو حفاظت وکړي هغه دا سوچ نه کوي چې زما کور والا زما مور او خور او لور چې دغه بچاو سي سوال نسی پیدا کېدی د اردو محاوره ده جیسا کروگی ویسا بروگی پښتو علاوه څه کوي هغه